د زړه د توروالي او د زړه د زنګ لګېدلو اول وجه دا ده چې کله سړی د الله د ذکر نه غافل دی، د دې په لاس کې تسبیح نه وي، د دې په ژبه باندې سبحان الله نه و، دې چېرته الله نه یادو، دا د الله د یاد نه د الله د ذکر نه غافل دی، د دې انسان زړه الله تکتور کی. دویم چې کله سړی د قرآن تلاوت نه کوي، د قرآن تلاوت نه کول د دې انسان زړه تورېږي. دریم کله چې سړی مرګ نه یادوي، مرګ ورنه هیر دی، دا نه وایي چې زما به یو ځل مرګ وي، دا نه وایي چې زما به هم جنازه کېږي، دا نه وایي چې ما به هم خلک تورو خاورو ته وړي، دا نه وایي چې په ما به خلک خاورې راړی، دا نه وایي چې ما نه به خلک تش کټ راوړي، دا نه وایي چې زه به یوازې پاتې کېږم، د تنهایۍ کور به وي، دا نه وایي مرګ ورنه هیر دی. نو د دې انسان زړه تک تور دی. دریم څلورم کله چې انسان فضول خبرې کوي، بې ځایه خبرې، دا خولې په واک کې نه ده، دې ته څه لګام پروت نه دی، دې ته څه واګي پراته نه دي، بس چې څه په دې خوله باندې راغل نو اقه څه وي، د دې انسان زړه تک تور دی. او کله چې انسان فاحشې خبرې کوي، کله چې غلطې خبرې کوي، د دې انسان زړه تک تور دی، د دې انسان په زړه باندې پټۍ لګېدلې ده، الله رانه هیر دی، قبر رانه هیر دی، آخرت رانه هیر دی، محشر رانه هیر دی، میزان رانه هیر دی، الله سره مو ملاقات هیر دی، چې د الله مخې ته ودرېږو څنګه به ودرېږو، په دې تن باندې به جامې وروره نه وي، په دې سر باندې به دا ټوپۍ نه وي، په دې خپو باندې به پیزار نه وي، یوازې یک تنها به الله ته داسې ولاړې لکه څنګه چې دې دنیا ته راغلی وي، لکه څنګه چې ستا دې دنیا ته راتللو شل، داسې به د الله مخې ته ولاړې. دقه خبرې چې کله د انسان نه هېرې شوي، بیا د دې انسان زړه تک تور دی، بې په دې باندې نصیحت اثر نه کوي، بې په دې باندې بیان اثر نه کوي، بیا په دې باندې قرآن اثر نه کوي، بیا په دې حدیث د پیغمبر اثر نه کوي، بیا په دې تقریر د عالم اثر نه کوي. دا ولې چې زما استاد زړه تک تور دی.